د غږ نیوز کتونکو په پروګرام پریس کانفرنس کې درته هرکلی وایم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پروګرام پریس کانفرنس کې موږ په سیاسي او سماجي موضوعاتو باندې د خپلو مشرانو سره د پوهانو سره بحث کوو او وخت تاسو ته در رسوو. هم په دغه سلسله کې نن موږ پریس کانفرنس د یو ډېر پوهه د ډېر سیاست پوهه سماجي کارکون چې د ډېر وخت نه هغو سیاستو کې دي، وخت په مختلفو سیاسي هلو ځلو کې شاملېږي. د عبدالهادي استاد صاحب سره ناست یو، د ده خواله راغلي یو. د دوی سره به په موجوده حالاتو باندې د وطن په سیاستو باندې او د دوی په شخصي ژوند باندې خبرې اترې کوو. نو عبدالهادي صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. ستاسو نه اولنی تپوس زموږ دا دی، تاسو د ډېر وخت نه سیاست کوئ، مختلف سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلئ. نو ستاسو سیاست ته د راتګ وجه څه وه؟ آیا تاسو ولې سیاست ته راغلئ؟ جی منګه سیاست ته مخکې دلته په دې حالاتو کې په سوات کې په نیشنل پارټۍ کې وړم بي نیشنل عوامي پارټي وه، په هغې کې موږ وو. د هغې کې دننه موږ هم کار کوو او بیا لاړو دغه ته فیصل آباد ته، وکاډې ته لاړو، بیا فیصل آباد ته لاړو د خپل ذاتي کارونو لپاره، د پیسو ګټلو اخیستلو لپاره. هلته هم موږ د یونین په سلسله کې وو. ړامبی موږ په فیصل آباد کې یو پښتون جرګه جوړه شوې وه او د هغې صدر چې و هغه د کوهاټو د ټلو شیرین ګل نامه یې وه. په هغې کې موږ کار کوو. نو پښتنو په دغه باندې کار کوو، پښتنو خدمت ته باندې او دې باندې بیا هغه هم کوو. او کوهنور میل کې مو ډیپټي وه، هغې کې برتي شوي وو د سیګل په میل کې، او هغې کې بیا یونین جوړ کړو. هغه یونین په هغه وخت کې جوړ کړو چې کوم وخت ایوب خان ماشاء الله ولګاو سن 58 کې، 8 اکتوبر 1958 کې. موږ بیا په هغې کې کار کوو. په هغې کې ګرفتار هم شو، جیل له پکې لاړو او جیل نه بیا دغه شو، مزدورانو دغه وکړو، ډېر لوی هړتال یې وکړو، میل یې بند کړو، کچرو ته راغله او هلته کې هغه وکیلانو کتابونه او سټیج او هر څه یې خراب توراب کړو. بیا یې موږ وغوښتو لاهور ته محنت وزیر ته د مارشل لایانو نه و. نو هغه ته وغوښتو. نو هغه وایي چې یاره تاسو ولې دا دغه وکړو؟ صابر حسین زموږ صدر و. هغه بیا موږ آزاد کړو. وا به موږ تاریخ له تلو راوتلو لاهور ته، زموږ نماینده موږ به سره ورکرانو موږ به هغې سره تلو. نو هغو زموږ مسله نه حل کوله. نو موږ بیا یو هړتال وکړو، بیا پکې جیل له لاړو. په هغه وخت کې زه داسې ومه چې لکه ډېر کچه ومه. نو په هغه وخت کې په ما باندې په جیل کې کار هم نه کوو، ویده وړوکی دی. دا تاسو خبره وکړه د جیل ته تګ چې ستاسو، نو دا تاسو د ورکرانو کوم چې په ملک کې ورکرانو د هغو د حقوقو دپاره څه مظاهرې کولې، هغې کې نولوې که نه د جدوجهد وکړو یونین په ذریعه باندې، د مزدور یونین او دې باندې چې د مزدور تنخواه دې زیاته شي، د مزدور له دې بونس ورکړلی شي، مزدور سالانه چوټي، اتفاقي چوټي، په دې مسلو باندې موږ هړتال وکړو. ستاسو مطلب دا دی چې دغه وخت نه تاسو په سیاسي هلو ځلو کې بوخت یئ، لګیا یئ. خو تاسو که موږ وګورو ستاسو ټول خاندان چې کوم دی نو هغه په قام پرست سیاست چې کوم دی هغه کې د ډېر وخت نه تاسو دغه لاره غوره نه کړه. دغه څه وجه چې تاسو قام پرست سیاست طرف ته چې کوم دی رانغلئ؟
نو زمونږ بیا په دې باندې په دې مزدور یونین کې بیا د مزدورانو لیډران چې کوم وو نو هغو په هغه سټرګل کې موږ ته دا پته ولګېده چې په قام پرست سیاست کې دغه د غریبانو مسلې نه حل کېږي، هغه یو جدا فیلډ دی او هغې کې هغه دغه کېږي. ټیک ده چې دا یو د دې یو حصه ده چې خبره پکې کېږي، ځکه چې د پښتون جرګه چې جوړه شوې وه نو په هغې کې هم د قام پرستو هغه مسلې دغه کېدې. نو دغه وجه باندې بیا موږ قام پرستو په موږ باندې ډېر دغه وکړو، خو چې تاسو په دې مسله کې د خپل قام دپاره او د خپل قام د مسلې دغه کوئ څېړئ او دې کې به لکه ښایي. خو موږ هغه چې کوم چا موږ رهبرانو موږ ته به هغه علم کاو دغه په غریبانانو دپاره، نو هغه شی موږ ته دغه شو. حالان کې موږ د اجمل خټک دا کتابونه او هغه هم زموږ سره په دې مسلو کې بوخت و، هغه هم زموږ لار غوره کوله، نو موږ د هغه طرف ته لکه ډېر لاړو. که موږ خبرو وکړو، تاسو ډېر وخت نه په سیاستو کې پاتې شوي، ډېره ژوره مشاهده لرئ، ډېر تجرباتو دي. تاسو ګڼئ چې کوم چې سیاسي ګوندونه دي هغې کې دننه هغه خپله باندې د جمهوریت په اساس دي یا د ورکر د رای احترام پکې چې کوم دنې کېږي؟ د مزدور دا په جمهوریت او قام پرستو دا چې نو دا د قام پرستۍ په بنیاد باندې دې کې د جمهوریت دغه نشته. د مزدور نه څه مطلب دی ستاسو؟ غریب خلک، غریبانان خلک چې طبقاتي دغه غریب خلک چې مزدور او کسان او دا. تاسو څه وایئ چې لکه کوم چې طبقاتي جدوجهد کوي، سیاست کوي، نو په هغې کې د ورکر د رای احترام شته یا دننه پکې جمهوریت دی؟ او هغې کې جمهوریت شته. صحیح دی. دغه کوم چې سیاسي ګوندونه دي که تاسو یاد کړل یا دغه موږ وګورو زیاتره نور سیاسي ګوندونو کې د هغې د ورکر د شعور دپاره داسې څه هڅې نه کېږي. نو تاسو ګڼئ چې تاسو چې کوم سیاست کوئ دغه کې تاسو خپل ورکر له چې کوم دی نو د هغه تربیت چې کوم دی نو هغه پکې کېږي؟ او بالکل کېږي. نو د هغې دپاره تاسو څنګه هغو تربیت په څه طریقه باندې کوئ؟ د هغو تربیت په دې کوو چې زمونږ مطلب دا دی چې جمهوریت چې کوم دی نو هغه ړنبی سر دی او جمهوریت باندې بیا دغه لارې ته تللي دي، انقلاب لارې ته تللي. نو د مزدور دپاره چې کوم دی نو د غریب دپاره هغه خو واحد دغه د مسلو حل چې کوم دی هغه دغه دی انقلاب دی، او انقلاب ته د جمهوریت په لارې باندې خلک ځي، ځکه چې د خیالاتو ازادي او د خبرې ازادي او مطلب دا دی چې په یو ښه لار باندې په دغه کې نشي تللی. په ډیکټیټرشپ کې هېڅ چارې چې کوم دی نو انقلاب کېږي او نه لارې هوارېږي دغه جمهوریت. نو موږ چې ګورو دلته کې چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي نو هغه ټول خو د جمهوریت ناره چې کوم دی هغه وهي، هغه وایي چې لکه موږ دا د جمهوریت په اساس باندې چې کوم دی جوړ شوي ګوندونه دي. نو په هغې کې داسې خلک شته په دې ټولو پالټو کې، داسې خلک شته چې هغه دغه جمهوریت یې خوښ دی، خو د جمهوریت چې کوم سبق دی، د جمهوریت چې کوم لار ده، د هغې چې کوم پند دی هغه په هغې باندې ټیک نه ځي او هسې په خولې وایي چې یعنې دا زموږ خوښه ده. ځکه چې په خولې خو یې ځکه وایي چې دغه خلک چې کوم دی هغه به کنټرول کوي او هغه به هغه چې کوم شی غوره کوي نو هغه به هله کوي چې د دې خلکو لار چې کومه ده اصل هغه مني. موږ ګورو چې زموږ زیات خلک هم په دغه ګوندونو کې په ډېر اکثریت سره شاملېږي، نو که فرض که د دو د رای حیثیت پکې نشته نو بیا ولې دغه خلک یا جمهوریت پکې نشته نو ولې دا خلک دومره ګڼ تعداد کې چې کوم دی نو هغه دغه ګوندونو سره دي؟ یا د دو دپاره کوم چې طبقاتي سیاست کوي کوم خلک یا د دې غریب ولس دپاره چې اواز چوتوي نو آیا هغو ته خپل پیغام صحیح طور سره نه دی رسولی که څه وجه کېدی شي؟ نو
هغې کوم چې د انقلاب دپاره کار کوي که نه نو د هغو خو یو دا چې پیغام ورسوي ښه خلک پکې شته دی چې پیغام رسوي خو خبره دا ده چې دا کوم دغه چې دا مجبوري چې کومه ده دغه چې دا ذاتي مجبوري چې کومه ده د انسان د ولږې تندې ده دی نو هغه په هغې کې چې د هغو لاس رسي نو هغه خلک د ځان سره اغستی شي او په لالچ او په یو شي او په بل شي نو ټیک خلک خو په دنیا کې ډېر کم وي که نه چې هغه خپل هغه دغه چې هغه دغه نه خرڅوي خپله چې کوم انانیت دی هغه خو نه خرڅوي او خپل دغه نه کوي ځکه چې دا معاشي مجبوري چې کومه ده دا د انسان هغه دغه ختمه یا خودداري چې کومي خودداري هغه ختموي که نه نو هغه معاشي مجبوري چې ده هغې کې خو کم خلک چې هغه خپل دغه خرڅوي که نه زیات خلک خو نه خرڅوي زیات خو هغه دا پېژني چې یاره د انقلاب نه علاحده په دې ذاتي مفادو کې په دې ذاتي خیر ښېګړه کې یا په دې پیسو خوراک کې او په دې کې چې کوم دی هغه اصل هغه چې کوم دی هغه زموږ نه حل کېږي ځکه چې دا په دې اوس چې دا نن سبا چې کوم مصیبت دی کوم اولګه ده کومه تنده ده کوم نرخونه دي او کوم دغه په دې کې خو لکه د غریبو خلکو دغه نه حل کېږي که نه چې یو پارټي به ورله څه مراعات ورکوي او په هغې باندې وساتي تاسو د انقلاب خبره وکړه تاسو چونکې په دې موجوده سیستم کې سیاست کوئ نو تاسو څه ګڼئ چې په دې موجوده نظام کې داسې څه بدلون راوستل پکار دي چې د هغې سره انقلاب راشي که نه تاسو غواړئ چې دا دې په مکمل طور سره چې کوم دی ختم شي او دا هم د دغې یو څو خلکو دپاره جوړ نظام دی او د غریبو خلکو یا د کم طبقې دپاره چې تاسو سیاست کوئ د هغو په حقونو باندې ډاکه اچول ده بلکل تاسو څه ګڼئ لکه ستاسو سره کومه لار ده ستاسو په نظر کې کومه لار ده چې انقلاب نه ستاسو څه مطلب ده چې د موجوده نظام کې څه لږ ډېر بدلون پکار دی که نه دا نظام مکمل ختمول د منځه ویستل پکار دي په دې کې چې دی په کوهي کې چې دغه پروت دي که نه یو مرداره پرتی نو د هغې نه مولا وایي چې دومره دومره بوکې ترې ویسته غواړي خو چې هغه کوهی ټول تش کړی نه وي صفا کړی نه وي نو هغه مانځي کېږي نو چې هغه په یو څو بوکو باندې دغه شي دا مردار نظام دی د دې واک اختیار د کسانو سره دی او د هغه کسانو په ذریعه باندې هغه دا نظام چلی په بډو یې چلی په رشوت یې چلی په عدالت یې چلی که نه په اتکړو باندې یې چلی او په زنځیرونو باندې په دې باندې موږ دا وایو چې دا څخه نظام د منځه وځي د خلکو ته د خلکو حقوق وښویلی شي چې دا په دې باندې کېږي چې موږ دا تمام غریبانان خلک دا د ځان سره کو او د دغه نظام نفي وکړو دغه نظام د منځه ویسو موږ سیاست په دې باندې تاسو خبر وکړه نو موږ که ګورو کوم د غریبي طبقې خلک چې هغه هم شاته شوي دي خپل کوشش محنت نه کوي چې هغه هم د دغې نظام یا د دغې واګې په لاس کې ولې خپل حق په خپله باندې وګټي نو آیا د دغې خلکو په سیاست کې د نه شاملېدو وجه غربت دی که نه بل څه ولې تاسو ګڼئ چې دلته کې صرف جاګیردار او دغه سرمایهدار خلک چې کوم دی نو هغه پارلیمنټ رسېدی شي او هغه د دې ملک واګې په لاس کې اخیستی شي که نه غریب سړی هم شي موږ دا وایو که نه چې د ټولو نه زیات مزدور او کسان درمیانه طبقه او دا ریړې والا او دا واړه دوکانونه او دا ټول چې کوم دی دغه شي ته رسېدی شي دا سوال نه پیدا اصل د دې ضرورت دی د دې خلکو ضرورت دی نو ضرورتمند چې که نه هغه خپل ضرورت ته ځان رسوي نو دا موږ د دې حامي یو چې خوار خلک چې دا د منځه دا نظام د څخه نظام د منځه ویستی شي